ګوره د سپین مخ د لټون نتیجه سره خیږي ګوره د سپین مخ د لټون نتیجه سره خیږي مزل په پښو کوم تڼا کې مې په زړه راخیږي ویاله بهیږي د شودو زه په غاړه ناست یم ویاله بهیږي د شودو زه په غاړه ناست یم چې ترې منګول راډکومه نو اوبه راخیږي ډیرو ګرانو ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله نن موږ راغلي وو کوټ نواز کلي ته او دلته له ادبي ملګرو سره ناسته پاسته او ډېره ښکلې مشاعره یې سره را جوړه کړې وه د هغې ویډیوګانې هغې ریکارډینګ تاسو ته ما راوړی ده او په هغې چې ډېر زیات ملګري شاعران دي نوي ملګري دي داد ورکوي الله دې وکړي چې د تاسو خوښ سي نو راځئ ملګرو چې دا شاعران او دا مشاعره په ګډه باندې ټول سره وارو او خوند یې واخلو یو غزل ده چې څوک چې مونږ پورې خندا کوي صاحبه څوک چې مونږ پورې خندا کوي صاحبه دا به وروستو بیا ژړا کوي صاحبه او د دې ظلم به تپوس ته یو ورځ کېږي د دې ظلم به تپوس ته یو ورځ کېږي دا چې نن په پښتونخوا کوي صاحبه د دې ظلم به تپوس ته یو ورځ کېږي دا چې نن په پښتونخوا کوي صاحبه او شعر ده چې دلته هغه څوک مجرم دی ګناهګار دی دلته هغه څوک مجرم دی ګناهګار دی چې خبرې څوک رښتیا کوي صاحبه دلته هغه څوک مجرم دی دلته هغه څوک مجرم دی ګناهګار دی چې خبرې څوک رښتیا کوي صاحبه او مقطع ده چې د یار مخ ته کتې نشم اکرامه د یار مخ ته کتې نشم اکرامه زما سترګې ترې حیا کوي صاحبه هلته چې دي د چا پراته لاشونه هلته چې دي د چا پراته لاشونه ښکاري چې دا دي پښتانه لاشونه بس د کتلو یې څه پاتې نه دي بس د کتلو یې څه پاتې نه دي ټوټې ټوټې دي په کیسه لاشونه هغه جاهل او په څه پوهېده هغه جاهل او په څه پوهېده چې به یې کفن د پاره کښه لاشونه یو امتحان په پښتون راغلی یو امتحان په پښتون راغلی چې هر طرف ته مقاتل لاشونه جلبل بغلی شم نور څه به وایم جلبل بغلی شم نور څه به وایم چا ویل وطن کې خرڅېده لاشونه په منځ کې مو تارونه لګېدلي دي پښتونه نو ځکه مو دا زړونه دردېدلي دي پښتونه چې څوک د مشرانو په لار تللي نه دي واوره هغه بیا له کمرونو غورځېدلي دي پښتونه مننه چې څوک د مشرانو په لار تللي نه دي واوره هغه بیا له کمرونو غورځېدلي دي پښتونه سا مې رالنډ شي زړګی مې سم ټوپونه وکړي پریشان صاحب سا مې رالنډ شي زړګی مې سم ټوپونه وکړي چې ناڅاپي چرته ملګرو چوک ډزونه وکړي داسې چوک شته چې کتابونه قلمونه راکړي داسې چوک شته چې له موږ خوارو ټوپکونه وکړي په هغه ورځ مې زړه خفه وي مطیع الله سهاره په هغه ورځ مې زړه خفه وي مطیع الله سهاره په کومه ورځ چې چوک غریب باندې ظلمونه وکړي مننه چې د خپلې غریبۍ نه به حساب اخلم ته صبر کوه د خپلې غریبۍ نه به حساب اخلم ته صبر کوه د هر سوال به ترې جواب اخلم ته صبر کوه زما قسم دې د شهید عارف په سر باندې وي زما قسم دې د شهید عارف په سر باندې وي له پنجابیانو به پنجاب اخلم ته صبر کوه مننه زما قسم دې د شهید عارف په سر باندې وي له پنجابیانو به پنجاب اخلم ته صبر کوه حبیب آبادا پرې ټولومه در په در پښتانه حبیب آبادا پرې ټولومه در په در پښتانه شعر کې به داسې انقلاب اخلم ته صبر کوه وای چې مو تور سرې شوې بې کوره ځوانان در په در مو چې مو تور سرې شوې بې کوره ځوانان در په در مو د داسې ژوند نه خو بهتر د خاورو چلی دی بس د مظلوم زړه کې به یوه ورځ شور او غوغا پیدا شي
د مظلوم زړه کې به یوه ورځ شور او غوغا پیدا شي د ستا دا ظلم انتها ته رسېدلی دی بس مننه تورې برګې سترګې د جانان داسې تورې برګې سترګې د جانان داسې تور تورې باڼه تورې چشمان داسې مننه ته مې په ګریوان پورې خندا کوه ته مې په ګریوان پورې خندا کوه زه یم اوس خوښ په دې ګریوان داسې خدایه ته یې تل راته آباد لرې دا زما خواږه خواږه یاران داسې ډېر یم ګناهګار خالقه معاف مې کړه ډېر یم ګناهګار خالقه معاف مې کړه ساګر په خپلو بدو یم پښمان داسې څنګه حجبه حدیثه وه راغله څنګه حجبه حدیثه و راغله په میړنو باندې حمله و راغله بد خو مې نه و کړې هیچا سره بد خو مې نه و کړې هیچا سره چې دومره سخته هنګامه و راغله دا چې په وینو کې لطپت پراته وو دا چې په وینو کې لطپت پراته وو په پښتنو باندې حمله و راغله چې له دې چورلسو خبرې کړمه په زړه مې ډېره توره شپه و راغله آخري مقطع ده چې اوې صدا به د چا لاس و پکې اوې صدا به د چا لاس و پکې کړې داسې فیصله و راغله وسلام وژنه واکداره نن مې پرېږده خدای دپاره نن مې مه وژنه واکداره نن مې پرېږده خدای دپاره ماشومان مې انتظار کړي تشه خېټه په نهاره تور سری د راته ناسته وسوسې کړي بې قراره هر څه واخله یاره ستا دي خو ما پرېږده په کلاره نن مې مه وژنه واکداره نن مې پرېږده خدای دپاره نن مې مه وژنه واکداره نن مې پرېږده خدای دپاره ژوند خو خدای دې رابخلی ته یې مه وړه په کرماره ژوند خو خدای دې رابخلی ته یې مه وړه په کرماره چې پرون مې مسلمان کړې چې پرون مې مسلمان کړې نن مې پیر شوې لنګماره ته پرون زما غلام وې تپوس وکړه له خپل پلاره تپوس وکړه له خپل پلاره نن مې مه وژنه واکداره نن مې پرېږده خدای دپاره نن مې مه وژنه واکداره نن مې پرېږده خدای دپاره تپوس وکړه له مغله له پیرنګه له تاتاره شاسوري پرې باچوي وه له ډیلي تر کندهاره نن مې مه وژنه واکداره نن مې پرېږده خدای دپاره نن مې مه وژنه واکداره نن مې پرېږده خدای دپاره بیا ویله وه واوره ته ویل چې په داس بنتنا ډګر رپي چا دې ښورولي 12 جناور رپي واوره ته ویل چې په داس بنتنا ډګر رپي چا دې ښورولي 12 جناور رپي ټکن غر مسی شې له کوره موره باسې ټکن غر موي خو چې له کوره موره باسې موږ ته به نه یي خو په زوره موره باسې بیا مو کور ته بیایې ښه په ښه چکمازدیګر رپي چا دې ښورولي 12 جناور رپي خلق کې ښه ډک کې بیا یې ونو لاندې وتړي تا غوندې خو نه دي چې مالونه چوک شامت تړي تا خو موږ دا ټوله ورځ تړلي یو په لمر رپي چا دې ښورولي 12 جناور رپي او واوره ته ویل چې په داس بنتنا ډګر رپي
چا دې ښورولي 12 جناور رپي ټوله شپه مو تېره شي په غاښو کرولو ورځې دې تړلي یو په پولو په سرملو نه دې شوتل راکړه نه په پروړو کې چوکر رپي نه دې شوتل راکړه نه په پروړو کې چوکر رپي چا دې ښورولي 12 جناور رپي چا دې ښورولي 12 جناور رپي لښکوټې چې دورې چاله چاول ته ور واوړو لښکوټې ور واړېږو خو ډېر په بلا واوړو داسې مو وایې چې نه مو پښې ګورې نه سر رپي چا دې ښورولي 12 جناور رپي واو راته ویل چې په دا سپین تنا ډګر سوپي چا دې ښورولي 12 جناور رپي چا دې ښورولي 12 جناور رپي